قرآن کریم مفسر شیخ سردار ولی رحمه الله ابل روز شهید کړل شو، حالان کې ای او داسې یو عاجز انسانو چې په دې رمضان کې څلور تفسیرونه باغه کول، څلور د قرآن کریم سره دومره یو مینه او یو تسلسل د قرآن کریم د درسونو روانو. هغه ځای چې هغلته کې به خلکو ګانې بجانې غږولې، خلکو به یو بل ته په ننګرهار کې کله چې تاسو کم خلک تلي تاسو له به پته وي، هلته کې به لګیا و مخې له به داسې کمپیوټر به ښودلی شوي ګانې او فلمونه به یې تعالی اچول. دا ټول رب العالمین د شیخ سردار ولی رحمه الله د وجې نه الله رب العالمین په دیندارۍ سره بدل کړل. د هغوی نه به د ګانو اواز په ځای باندې بیا د شیخ سردار ولی بیاناتو الله رب العالمین د جهالت ځای الله رب العالمین د علم او د توحید یو خزانه جوړه کړله، د علم یو زانګو ته نه جوړه شوله، تکلیفونه یې تیر کړل. الله رب العالمین له ورلو شهادت جام نوش کو او د ارمانو علماء روان دي، دا وینې تویږي، په سونو علما په دې لږ وخت کې شهیدان شول وه، خو الله رب العالمین چې هغه نه کم کار اخیستلو هغه یې وکړلو. د هغه د سیرت درسونه، د هغه د قرآن کریم تفسیرونه، یو نه په لسګونو سیرتونه یې شته دي او په لسګونو د قرآن کریم تفسیرونه یې شته دي، ریکارډ شوي دي. او د هغه د اسلام چې څومره شعبې دي د هغې بیانات الحمدلله هغه ټول شته دي. ما تاسو ته ویل چې د جهالت ځای د علم زانګو یې وګرځوله، د کفر او د رسم او د رواج ځای هغه رب العالمین د ده په وجه باندې منور کړل وه. خلک دین ته راوبلل، خلک اسلام ته راوبلل، خلک پیر پرستۍ نه لرې کړل، خلک د شرک نه لرې کړ. الله رب العالمین دې د هغه ټول اعمال قبول کړي. او دا تکلیفونه په هغه باندې یو ځل نه بار بار راله، څو ځل پې اټیکونه وشول. شیخ رحمت شاه د هغوی ملګری و، د شیخ احمد شاه حفظه الله ورور، هغه یو ځل ځان په ځای د قرآن کریم درس ته واستلو چې دوباره په لاره کې راتللو بل درس ده د شیخ سردار ولی رحمه الله ځای په ځای باندې به درسونو چې بل د قرآن کریم درس له به روانو په لاره کې اخوا چوویشتو شهید کړو د شیخ سردار ولی په وجه باندې. دا څو ځل په ده باندې دغه اټیکونه شوي دي، خو دې سره دا دین نه ختمېږي. زما ورسره ملاقات شوی، یو ځینې را روان په ګاډي نه چې کله کوز شوم نو د قرآن کریم اواز مې واورېدو، ډېر خوږ را باندې ولګېدو. د ما هغې نه مخکې نه پېژندلو او نه مې چېرته دغه شانتې د درسونه اورېدلي وو. نو ما سره خپل کشر ورور هم ما ویل راځه دې درس سره ورشو چې دا درس څوک کوي. داسې عام جومات و، تقریبا د غرمې مونځ نه بعد درس کولو 500 نه بره تعداد ما وکتل چې هغه ته ناست وه. نو هغه درس یې وکړل. درس نه وروستو چې را روان شولو زه ورسره بیا میلاو شولم، نو د هغې نه وروستو شیخ صاحب ډایرکټ د خپل پټګۍ لرې کړل. وجه دا دنیا خلک ورسره میلاوېدل، پټګۍ خپل لرې کړل دې لپاره چې څوک مې ونه پېژني، بس اخوا خلکو کې عیب شولو. بالکل دا شانتې یو عاجزانه زندګي تېروله. الله رب العالمین دی د هغې کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي او څومره مسلمانان چې په هغې باندې خفه دي الله د هغې ټول صبر ورکړي او استقامت دې ورنصیب کړي.